یاره خدای نجات شه هسې سپینه نړه ده یا ساعت به څو بجې دا نه مخکې ځي نه وروسته ځي خدای نجات شه دا څه هماغه 10 بجې دي دا ورځ به څنګه تېرېږي خدای تاسو د لاسم مچانو تاسو د لاسم خوب نشو کولی یو پروژه ده ته ورېږه دا بلال ته زنګ ووایم چې دا چی شو وروره څنګه یې وروره السلام علیکم وروره ښه وعلیکم السلام وروره نور کار دی وږی ښه ستړي مه شي پرېږده ها هر څه پرېږده وږی یم وږی پاکوله ته خرابه نه کړې ښه په او سترګو لاندې مې پورته تیاره ده. کښېنو خسۍ به وخورو زما د زړه خبرې دې وکړه وږی یم وروره سترګې مې پټې ځه وروره ما یې که زما سترګې دي ته یې ما نه دي بتر راځه وروره ای لاس خوراکه ما خو لږ ذکر یاره راځه وروره راځه ته ما لاس خوراکه ای راځه وروره راځه چې نور مې په سترګو باندې تیاره ده پوه شوې والا وروره صحیح خبره دې وکړه ما صرف کباب دې راوړی چې یخ شی به دې راوړی وی چې سلوان مې تېر کړی دا جګر مې یخ شوی وی مانه د یاد ته ښه ګوره چې روزه یم روحلا ته غږ وکړه چې ګلاب راشه چې درکه والا سلام علیکم وعلیکم السلام دې خوا راشه دې خوا راشه زه د هغه وکړم چې دلته پیسې ورکړم چې یخ شی راوړي داسې یخ بوتل نه دی یخ بوتل دا والا داسې یخ بوتل به راوړي چې که یخ یې نیولی و خو راوړه که یخ یې نه و نیولی پروا نه کوي چې دا جګر مې یخ شي زر ځه او زر راځه زر کوه زر کوه منډه کوه تېر شه وروره زما په سترګو تیاره ده په سترګو اوې زه خو صبر نه کوم صبر نه کوې نه وای خدای نو صبر وکړه وږی زه یم ته لږ صبر وکړه ما تا نه زیات وږی یم دا تو ګوره واچو بوتل واچو روزه نه ده روزه څه په روزه ته پوهېږې پزه وځه پزه زم لالا ته ودرېږه هلکه دا د رښتیا ولاړه ته ونه وایي نه پوهېږي وړوکی دی هو وړوکی دی هو مړه دا څه نه چې ووایي نه وایي ورته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته استغفر الله دا ولې دا ماشومان راغلي وو هغه وخوړه دا خو به دې په لرې کړی وی دا ماشومانو غضب یې موږ سر ته راوړو دا خو به دې په لرې کړی په دې ماشومان دا ماشومان خوري ما ته ګفراګل سم خبره وکړه دا ولې دا کاري صاحب ماشومان راغلي وو هغې خوړلي یاره کاري صاحب صفا خبره ته وکړمه که نه دا ګردې مې نه دي ګردې مې دا مې درد کوي معده مې سوځېږي برداشت کوی نه شمه دا ترشه شي نه راته خم نه دي دا مسالې راته خیم نه دي کاري صاحب خو بس ما یې لږ وخورم ورکې ته کاري صاحب بیا مې وخوړلو چک مې ته کېده ګورئ د اسلام چې دی 5 بناوي دي اول کلمه ماشاءالله دویم مونځ ماشاءالله دریم روژه څلورم زکات او پنځم حج ماشاءالله دا میاشت د روژې ده بېشکه دې کې قرآن کریم هم نازل شوی ډېره مبارکه میاشت ده
بېشکه دې کې باید سړی روژه ونیسي او بدبخته انسان هغه دی چې په دې دا میاشت پې تېر شي او په دې میاشت کې دا توبه ونه کړي او د دې ګناهونه معاف نه شي. بدبخت انسان هغه دی چې ګناهونه یې معاف نه شي په دې میاشت کې، هلاکېږي دا سړی. تاسو چې په مونږ الله تعالی روژه راوړې او دغه روژه تر پښیماني نه تر ماښامه پورې او تاسو روژه او بیا ما ته دروغ وایي. تاسو دروغ تاسو همدې نه ډارېږئ ځکه چېرته خلکو ته ووایم او نورو ته مې چې دوی روژه کړي، همدې نه ډارېږئ چې بدنامه به شئ. یاره کاري صاحب چپ شه، همدې نه ډارېږئ که نه؟ وایې دې نه مه ډارېږئ، ډار د هغه الله نه وکړئ چې پیدا کړی مې سایم د هماغه په لاس کې دا او هر څه دې د هماغه په لاس کې. کاري صاحب خیر دې میاشت کې چپ شه، خبر ته وګورئ. دې میاشت کې مونږ باید عبادت وکړو، اذکار وکړو، قرآن ووایو، ختمونه وکړو، د الله تعالی ذکر وکړو. باید سترګې، خوله، پزه هر څه روژئ، یوازې د خولې روژه نه کېږي چې مونځ پکې ونه کړي او نور روژئ، چې نورو خلکو ته ګوري پکې بې حیا خلکو ته ګوري او دغه ته ګوري او نور روژئ، سترګو روژه، د هر څه روژه. او بل بیا خو دا شیان خورئ. قاري صاحب دا خو ما نه خوړه، دا خو دې راته وویل چې دا راوړه وږی یم، دا ما نه خوړه ورسره، دا دې خوړه. که دا درته زه ووایي چې ته د الله سور ته نیسې نه قاري صاحب. نو بیا ولې؟ او دا په کوم شرط؟ ولې؟ دا قاري صاحب زما او تا ته معلوم دی ګرده مې نیم چې دی پلاستیک دی، پلاستیک نه جوړ شوی دی. او دا چې زه چې ونه خورم قاري صاحب تا ته معلوم دی چې وخت را باندې نه تېرېږي که نه. او بل دا قاري صاحب چې ډاکټر صاحب زه د غوښې نه پرهیز کړی یم، د وریجو نه پرهیز کړی یم، د مسالو نه پرهیز کړی یم، د یخ شي نه یم پرهیز کړی یم. دا غوښه ده او که نه ده؟ د غوښې نه جوړ شوی که نه؟ مساله هم پکې شته که نه؟ دا یخ دی او که نه دی؟ قاري صاحب مونږ اصلا غالب د الوا او د چای پسې لېږلی و، خو دې دا شی نه راوړی. ګورئ ما درته ویل چې ما ته دروغ نه وایئ، تاسو ګناه پسې ګناه مه کوئ. زه د دې په خاطر راغلی یم چې زه تاسو ته ووایم چې دغه کار تاسو غلط کوئ، په غلطه لاره باندې چې هر څه م کړي ښه م نه دي کړي. او دې نه بعد دغه میاشت ده، میاشت تر اوسه ډېر پاتې دی، تر اوسه 2 ورځې تېرې شوي او دا به تاسو نور په آینده کې نه کوئ. دا به خبرې ته غوږ ونیسئ، دا به تاسو نه کوئ او کوشش وکړئ. بدبخت انسان هغه دی چې دا میاشت تېرې شي او د دې ګناهونه پکې ونه بخښل شي، نو دې نه بعد به تاسو نه روزه خورئ او نه به کوم بد عمل کوئ. دې نه بعد به ختمونه کوئ، اذکار به کوئ او دغه کوم روجې چې خوړلې د دې کفارې به ورکوئ. که کفارې نه دا روجې به تاسو ګرځوئ او ګناهګار یاستئ. تاسو اوس الله تعالی رسوا زورې وکړئ او دې میاشت کې تر څو زموږ ګناهونه معاف شي او موږ پکې تلاوت اذکار وکړو. قاري صاحب اوس دې نه بعد روژه کېږي مونږه؟ دې نه بعد تاسو روژه نه کېږي، تاسو روژه وخوړله خو په آینده کې به داسې نه کوئ. روژه اصلا دام روژه ده بغیر د دې مبارکې میاشت نه چې دا د رمضان میاشت ده. بغیر د دې نه هم که ته وغواړې چې 15 منټه زه د الله د رضا دپاره چوپ پاتې یم، خبرې نه کوم، نو دا هم روژه د الله تعالی اجر درکوي. او دا خو د رمضان میاشت ده، دا سنت منځونه په فرض بدلېږي. دې کې قرآن کریم نازل شوی، دې کې مونږ باید اذکار وکړو. زما په خبرو پوه شوئ؟ هو قاري صاحب کومه خبره خو به مې غلطه نه وي کړې. بس قاري صاحب نن نه پس به دا کارونه نه کوو. دا به آینده نه تکرارېږي. صحیح ده؟ صحیح شو قاري صاحب. بس آینده به وروره ګله نور به دې میاشت کې به ښه الله ته زارۍ کوئ، نفلونه به وکئ، تهجد به وکئ چې تر څو الله تعالی دغه ګناهوي تاسو ته وبخښي. صحیح ده؟ توبه ده قاري صاحب، بس توبه ده، نور نه کوو قاري صاحب. دا شی نه نور نه خورو، دا نه خورو، دا ترشو ترخه دا شی نه خورو، هېڅ څه به نه خورئ، هېڅ هم نه خورو، هېڅ هم نه خورو. بس صحیح ده. استغفر الله. استغفر الله.